څنګه کولی شو چې په کمپیوټر کې یو پروګرام ان انسټال کړو یا له انسټال څخه یې وباسو، یعنې بیخي له کمپیوټر څخه یې لرې کړو. نو دا به تاسو لومړی راسئ سټارټ منو ته. سټارټ منو ته چې کله راغلی، تاسو به دلته ورته ولیکئ کنټرول پنل. کنټرول پنل مو چې کله ورته ولیکئ، دلته به تاسو به کنټرول پنل اوپن سي. که چېرته کنټرول پنل تاسو سره په دې شکل نه و، تاسو سره به شاید په دې شکل باندې وي، نو تاسو به یا په د شمال ایکن په شکل وي، فرق نه کوي، خو تاسو به څه کوئ؟ دغه لارج ایکن انتخاب کړئ. دا ښه ده. کله چې دا مو انتخاب کړئ، تاسو به راسئ پروګرام ان فیوچر ته. پروګرام ان فیوچر کې به تاسو وګورئ چې ستاسو پروګرام کوم یو ده چې غواړئ تاسو ان انسټال کړئ. هر یو چې یي، تاسو په هغو کې د یو انتخاب وکئ. کله چې انتخاب کړ، رایټ کلیک پې وکئ او بیا څه ته لاړ سئ؟ ان انسټال ووهئ. دا خو لومړۍ طریقه ده. بله طریقه یې دا ده چې سټارټ ته به راسئ. سټارټ کې به دلته دا پروګرام وګورئ. که دلته کوم یو پروګرام دلته و، خالي به په ده رایټ کلیک وکئ او بیا به ان انسټال ووهئ. کله چې ان انسټال تاسو کلیک کړئ، تاسو به داسې یو منو درکړي. دغه منو له لارې هم تاسو څه کولی سئ؟ یا اپ بخش ته راسئ، له ده چې هم تاسو ان انسټالولی سئ. خو تاسو دلته راسئ، تاسو دا پروګرام مو سرچ کړئ، ده باندې کلیک وکئ او ان انسټال ووهئ. دا به څه سي؟ ان انسټال سي. دا یې بله طریقه وه. خو ته یو کس وایي چې دغه ځای ته زه څنګه راتلی شم، نو تاسو په داسې وخت کې په پاپ اپ منو ته به راسئ، پرسونلایز ته. پرسونلایز نه به وروسته به تاسو اپ ته راسئ. اپ کې به تاسو انسټال اپ کلیک کئ. انسټال اپ کې به تاسو د هغه کوم اپونه یا کوم اپلیکیشنونه چې تاسو سره انسټال وي، دا به تاسو ته راسي. په ده باندې کلیک وکئ او ورته ووایئ ان انسټال. ان انسټال نه وروسته ان انسټال کلیک وکئ او بیا څه وکئ؟ وایي ډو یو وانټ ټو الاو دیس اپ. یعنې مطلب دا ده که چېرته ته غواړې چې هغه ته ان انسټال کړې، زه ورته وایم هو. دا به څه شي؟ اوس ستا سره ان انسټال سي. درته وایي دا مسیج درکوي ان انسټال. نو دا چې کله کمپلیټ سي، دلته به ضدي کلوز راسي او دا به کلوز کړي. دا پروګرام به تاسو سره څه سي؟ ان انسټال یا له انسټال څخه به ووځي. نو دا به چې څنګه موږ کولی سو یو اپلیکیشن ان انسټال کړو. نو تاسو هر پروګرام همدغه یو رقم هغه انسټالیشن او غیر انسټالیشن هغه کوي، فرق کوي. خو ان انسټالیشن د ټولو پروګرامو یو رقم ته ده، خو انسټالیشن به د هر پروګرامو فرق کوي.